پکتیکا کې له بېځایه شویو سره د ORD موسسې مرسته د پکتیکا ولایت د کرهڼې د ریاست ORD موسسې له لوري د دې ولایت مرکز او 2 ولسوالیو کې په داخلي بېځایه شوو زیانمن شوو 880 کورنیو د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د ژمنیو توکو او نغدي مرسته وویشل شوه. د پکتیکا ولایت د ORD موسسې استازي محمد علیم په دې اړه رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د پکتیکا د مرکز زرغون خار او جانخیل ولسوالیو له 880 داخلي بېځایه شوو زیانمنو کورنیو سره د 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته وکړه. دا مرستې د پکتیکا ولایت په سطح یعنی د 3 ولسوالیو په مربوطاتو کې چې هغه جانخیل، زرغون شهر او مرکز کرنه دي 880 داخلي بېځایه شوو بیا راستانه شوو او ځایي زیانمنو کورنیو ته رسیږي. تاسو شاهد چې دا مرسته کې 3 دانې کمپنۍ شامل دي، همدارنګه نور ژمني وسایل لکه دستکشونه د وړو ماشومانو لپاره تودې خولۍ او جاکټونه، د ژمي لپاره بوټان او موزې د لویانو او د کوچنیانو کې شامل دي. د پکتیکا ولایت د ولایتي ادارې د سکتور رئیس واصف الله وصیفي په دې اړه له اړوندو ادارو غوښتنه وکړه چې د ټاکلې شوې کمیټې له لوري د مستحق کسان په نښه او مرسته دې ورسره وشي. سرچینې ویل چې د ژمي په راتلو ډېری غریبې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، نو ځکه د یادې مرستې په پوره شفافیت په اړمنو کورنیو وویشل شي. د دوی باید په دې کې ډېر دقت وکړي، کوشش وکړي دغه سیمه ده دلته د هغه بېوزلې کورنۍ تثبیت کړي او هغې ته د دغه کومکونه ورکړي. د دې ترڅنګ په ټولو هغه د کومکونو توزیع چې دا همدا هیات پکې دی، کوشش دې وکړي دا کورنۍ چې نن کومه مرسته واخیستله راتلونکي پروګرام د نورو کورنیو ته ورکړي. 2 تنو مرسته ترلاسه کوونکو عباس او خان محمد د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. سرچینې په اړوندو ادارو غږ وکړ چې په دې ولایت کې د دقیقې سروې له مخې اړمنې او بېځایه شوې کورنۍ په نښه کړي او لاس په لاس ورته مرستې ورسیږي. دغه مرسته باندې خو موږ منندوی له دې څخه بسنه هم راته کوي، ډېره بسنه کوي. خو ځینې خلک دغه شاوخوا ولاړ دي، دغه مهاجرین دي، دوی غوښتنه له دوی څخه لري چې تېر کال یې موږ ته اوس 200-300 ډالر دي، خو وروسته بیا موږ ته مقابل کې 100 ډالر راکړو، هغه نورې سره راپاسېد. له جنګو له دردو راغلي پې پوه شوینه، خو بیا هم لا کوارې شکر ده پې پوه شوینه له موږ سره حکومت همکار. د یادونې وړ ده چې پکتیکا کې نه یوازې داخلي بېځایه شوي سلګونه کورنۍ شته، بلکې په برمل ولسوالۍ کې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه را بېځایه شوي کډوال هم د ژمي په راتلو د مرستو غوښتنه کوي. دلاور دانش، روهی نیوز، پکتیکا.